نن ورځ زما او ستا په ښار کې ټولې بیې د دروغو روانې دي. تناره والا راواخله عزیزانو، د 100 روپۍ ډوډۍ یې څو کړې ده؟ وړه ګران شو، زه منم وړه ګران شو. بیا چې وړه بیرته د 2100 له راورسېدل یا 2200 له ډوډۍ ولې هغه رقم؟ نو خلک ته باسي او دوکه کوي. اوس یې ته سره برابروه، دغه شی ستا دپاره حرام دی. حرام تا ما ته دا ویلي و چې پټرول ګران سو ما ځکه کرایه ګرانه کړه، وړه ګران سو ما ځکه ډوډۍ کوچنۍ کړله. ټیک سولو، وړه هم ارزانه سو، پټرول هم ارزانه سو. ولې دا چم کوي؟ ولې دا چم کوي؟ راځه بازار لره راسه، چوړمل روډ والا لره ورسه وروره. په ګودامو کې زیره میره شی مې پرته یي، هغه د یو رسید مسید چې دی هغه چلوي. نه ته په خبر یې نه دی په خبر دی. دوم دا کاغذ د چا سره نیولی دی، ته هم جن رانیوئ. دا بیه نه صحیح کېږي عزیزانو. دا علما فرمایي دا حرامه ده، حرامه. زما لاس لره شی در اوسه راغلی نه دی، تا بیا پر ما خرڅ کوي، ما قبضه کړی نه دی، ما ورته ودروه وا دا شی دی، دا ستاسو. بس ټیک سو، دا زما سو. اوس شی ستا نه خالي او رسید دی ګرځئ. لکه هستې انعامي بونډونه راواخله. دا بونډونه نه دي، د بونډو کار دی په خبر یاست. دا حلال دی، دا حلال نه دی عزیزانو. بونډونه چې څوک واخلي او بیا چش پکوي، بیا پر دې دته انعام راوځي، دا نه ده جایز عزیزان، دا نه ده جایز. او تا په دا نیت اخیستي و، دا حرام دی. حرام که یو پاولی راووتی که نیم پاولی راووت، دا حرام دی. حرام دا چیش دا خمار دی، خمار. دا به سړی کوي نه. صحیح سو. اوس نو شورم والا دی جلا راواخله، پراپرټي والا دی جلا راواخله، د غشي پرچون والا دی جلا راواخله، هولسیلران دی جلا راواخله، دغه رقم دا زموږ په ښارو کې سبزی والا دی جلا راواخله، کساب دی جلا راواخله. غویې د باندې تړلی دی، هلاله کړې غوا ده. صحیح سو. ولې ناجایزه ده که نه ده؟ ته راولاړ شوې، تا دا میږه واخیستله، تا دا پسه واخیستې، دا د مرګ پر حال ولو چې حلال دي کوي، 2 څاڅکه وینې هم نه ده کړې. ژر ژر دې چمړې وایستله، راودې زړوله. الله ته جواب ورکولی شي، د تورې تیارې جواب لري، د هغه تنګ قبر جواب لري. په هغه تنګ قبر کې د ځان دپاره لاره پیدا کولی شي، یا چې نشي پیدا کولی دا ته چیز کوي. ولې کوي؟ میډیکل والا دی راولاړ شو، وروره 2 نمبر ګولۍ دي، په هغه کې د 100 روپۍ ګټه ده، په 1 نمبر کې د 6 روپۍ ګټه ده. دی راولاړېږي، هغه ستا ژوند در تباه کوي د خپلو 100 روپۍ دپاره. ته ناجوړه ولې؟ ناجوړې در دوګنه کوي. د 100 روپۍ دپاره ده پکې ګټه ده. او د الله رسول فرمایي په هغه 6 روپۍ کې ستا برکت دی، ستا ګټه ده. شیطانو نفس ورته وایي یا په دا 100 روپۍ کې ستا ګټه او برکت دی. ټیک سلو. نو ګویا د الله د رسول خبره نعوذ بالله غلطه ده او د شیطان غصه ده. لکه څونه چې پیغمبر علیه السلام حق دی، شیطان باطل دی، دغونه د الله د رسول په خبره کې حقانیت دی، او په هغه خبر د شیطان په خبره کې چشتي بطلان دی. په دې ناجایزه مه کوئ. سبزي والا ناجایزه مه کوئ. زړه سبزي ده، پر سر دې نوې سبزي ورېښته ده، لاندې غلط شی دی. دغه رقم مطلب راواخله، تناره والا راواخله، دغه رقم د پرون ډوډۍ پاته سوې ورور هغه یې میده کړله، بیا یې په وړو کې. ولې کوې ناجایزه؟ ولې کوې؟ هر شی راواخلې، حتی په دې خبره خو د ټولو سر خلاص دی چې زه به ته لمونځ درکړم بغیر د اوداسه. ته یې څه وایسته؟ او مولوي صاحب بغیر د اوداسه لمونځ راکړه، کفر دی، ګناه ده، ناجایزه ده. نو په دې خو ستا سر خلاص دی، په دا به بیا زه سر در خلاص کړم. دا ته چې کومه دنده کوې، ته چې کومه 2 نمبري په هر شي کې کوې، په هر شي کې کوې، دا هم دغونه غټه ګناه ده، لکه دا زما لمونځ بغیر د اوداسه درکوئ، دغونه غټه ګناه ده. ناجایزه مه کوه. نو لحاظه دکاندارانو خطاوزئ مه چې زه به یاره ته یې مشوره وه اکسپیر دوا د ور دې کړله. ولې ورکوې؟ اکسپیر شی دی، غوړي دي، پلانۍ، ولې ورکوې؟ دا خو پر لیکلي دي چې دا هم به زیاتې نو مه کوه. لکه زموږ پاکستان والا نه دا چمن چې کوم سرنګونه دي، دا ټنډیلونه چې موږ بولو، دا ټول اکسپیر، دا بولان یا ټول انګریزانو په خپل وخت کې جوړ کړي، ټیمونه وخت لا پرسوي. بس نو چله ګرځه ورور، بس د هغه ورځ په انتظار چې راباندې راونړېږي. بیا به 100 کسان 100 کسان په ټرین کې مړي شي. دا اوس هم پرون روډۍ کوم ځای اخبار سرخیم د لیر ځای ویلدله 19 کسان پکې وو شهیدان شو ټرینونو. شیخ رشید الله جهنمي کې چې هغه د خبرې کولې، څونه فرعون دی، څونه فرعون دی. خاصه و عمران خان د پلار دی، او عمران خان د سپیره کم استعمالوي. ټیک سو. اوس په استعفا څوک ورکوي؟ دا څویمه ده، دا ته څه کیسه ده؟ په ټرینو کې څو کسان شهیدان شو، د کرونا څخه ځغلې داس په چیچ کې. صحیح سو. خو بس خبره دا د عزیزانو، پرده به د الله څخه غواړو. الله دې موږ سړي کړي، الله دې انسانان کړي،
الله دې داسې ظلم نه را باندې کوي چې د خپل بچي و د خپل لور و د خپل خور د خپل بابا واده و اسې په نام بابا واده معنا کوي یاد کو ورور خور سپی نه د سپی بیا د بید ډېره معافي د دې مسجد او د سپین ږیرو د مخه د دې سره لا موږ کو الله دې موږ د الله وساتي چې سپی تیریږي پر روډ زه موټر سور کاټ کوم الله دې د دې الله وساتي صحیح سره